یو دا مارخور دی دا سوی دی دا تاسو ورته ګورئ دا وطن په تی آباد دی دا دی کمی ژرده کې دی صفا کړي اوسه دا دی رااخلي د ماشین سره راباسي دا قسم په اسلام کې راخلي بیا دلې جمع کوي ته څنګه ځوان دا اوس دا دی یو دا مارخور دی نه راوځي دغه دا دویم چیز دی دا بل وسۍ ده ښه دا وسۍ ده آیا دا درې دانې دا بله تیږه ده هغه مادۍ ده د مارخور ښه صحیح صحیح هغه راوتلی ده ښه دا سوی دی دا تاسو ورته ګورئ ماشاءالله دا مارخور هغه ګرام وي او اویا اتیا لکه وي یا ګرام دی مانه دا تقریبا تر کال بیا زم ریټ وتلی امریکایي ډالر شپږ زره ډالر یو څه وایې او دا ماده یې نه ده پرته ووه دا به شپږ زره ډالر وه په کمره کې چې ولاړ دی په 1000 ډالر ډېر ګران دی وه محمد صاحب دا کار به څوک کوي بس اوس موږ لاړو مننه اوس خدمت مو کوم چې سره مړی ټیم دی دغه دې په موږ باندې ویلې بس دا هم ډېر ښه خوند وکړي دا مارخور دا نور ایرانو دا شان ورته ولاړولو نو حاجي نسته هغه وایي پټ لکللی دی بیا انشاءالله بله وار حال ورسره کوم او له راځم خامخا انشاءالله دا دی د خیره موږ خو برته جردک والا له ځان راورسوو یاران دا دی لګیا دي دی دا د جردک ورته خوري خوږه ده که تروه ده نه بوی خوږه دا دی پارسل دی اوس دا دی ډکوي ای نور ځوانان دا دی تړي او خولې ورتړي دا دی دا ځوان یې بیا دا دی خوله ورتړي څه چې ښه ګورې مننه ګورې څه وایې زبردسته بیا خو نو زموږ یار یې دا دی دی هم زموږ ویډیو ګوري ته ګورې ته هم ګورې رښتیا ووایه کلاس اپلای کې هم دا دی خلک ویډیو زما د ګوري بس یاره پر الله ګران سي سی له وجې زه دا دی هر یو مې ګوري اوس دا دی د خیره ژرده کې صفا کوي ماشین یې سټارټ سلو ښه دا دا قسم ولویږي دا شپه دا د ژرده کې اوس دی دا هغه ټرکټر ته راکړي دغې او راچي دا قسم پرې ژرده کې دي دا تاسو ورته وګورئ بیا دا ماشین له چې دا ژرده کې ولاړې شي بیا نو د تکې سرې واوړي کله چې صفایي یې وسوله دا خواته بیا راویستله بیا به تاسو ته ښکاره کړم زنده آباد داګه یو پارسل په څو صفا کوي دا خپل پارسل نه دی و ښه صحیح صحیح هغه ځګې چې بیا ژرده کې صفا شي بیا دا قسم صفا سرې تکې سرې راشي دا اوبه لا درته راکړم د ژردکو خړې اوبه څه دي هغه شیدې د دا ځګې سره د دی راځي دا وګورئ چی روانې شلم بیا راوړې اوس نه دي راخیستې کوم ځای سره راوړې هوا سره راوړه بیا به یو غړپ ماته هم راکړي ښه دی ورس ورمنډې د دا ځای څخه کله چې ژرده کې صفا شولې دا ماشین څخه بیا راوځي درته چې موږ یاران دا دي لګیا دي ورکې کش ورکې دا وطن په تی آباد دی دا زمینداره باندې دا وطن آباد دی حکومت زمیندار صحیح شنه کوي دا ورته وګوره دی محنت کوي دا کله
اکا زه څه کې وای هم کوي نه وایي آی څه پکې کې وچلوه دا د بیا خپله ګاډي ورته جوړه کړې ده جردي کې اخیستې چیرې وړې ها ویس دا د ګاډي لاسي ګاډي زنده‌باد دا ماشین دا د لاسي ګاډي ورته جوړه کړې ده ځوانه دا ماشین ستا دی ښه ډرایور یې ته په څو باندې دغه کوي ته کېدی و 40 45 ښه څلوېښت څنګه نیسې پنځوس پنځوس باید فضاله بس په هغه ریټ باندې سم ستا نوم څه دی عمر ستا نوم دی ای په لمن کې دې چیش راخیستی دی تیز ښکاره کړه ته راسه ته خو راسه ای یاري ده یاره ای څنګه زما او ستا یاري ده هر دوا زما یار یې بیا اوس ای چمنه کوي ډوډۍ جردک تیز ښکاره کړه سم یې ښکاره کړه یو ګوله خو راکړه نه یوه ګوله را ها یوه ګوله راکړه یوه ګوله راکړه یاره ها بد کار دی یاره داسې مه کوه یوه ګوله راکړه عمر ای چیش که یاره زما او ستا یاري ای کیسه یوه ګوله راکړه راک ها راک په غټ زړه دې راکړه ګاجر هم راکړه ګاجر ای خو دې ګرده لمن خالي کړه نه دومره زر په خشم سه یا واخله برته خپل شان دې واخله یار تو خو خشم که یاره دا عمر دې په لمن کې مړی راخځې او کشنیوال یې رایاد ما درته راکړه یار یو ګوله راکړه په خشم سولې یا نه درکوم خشم ولیکه یاره داغه د ژردکو هغه کوم ویش چې دی هغه سرونه چې دی پالتو هغه ګوره په داس کې چې دی په ساوسي بیا عدالت لاندې کاټي ګورې اتم د ډېر پرته دي ډېره خوندوره کیسه ده ډېره لویه اساني د مخه به ته په لاسو باندې صفا کول ډېر به ستړي کول اساو لاسو ډېر زور غواړي ډېر ګران و لګره چمک وایه و نه ډېر ګران اوس ډېر وسات اوس ډېر وسات دا دی ها زبردست وا زنده بالکل کلیر ده اکا زو خوند وګوره چې سره ده کنه ده و یو خوږه ده رنګ هم لري یو خوند وګوره وا په دغه ماشین کې چې کومې ژرده کې دی صفا کړي اوسه دا دی راخلي د ماشین سره راباسي دا قسم په اسمان کې راخلي بیا دلې جمع کوي ته څنګه ځوان شي نا جوړه خونه ولي کار نور سره کوي وای دا دغه کار دغه ګرځلاو د دشمن کار لا دی د دشمن کار بلاوي کوي نو دا دی ژرده کې دا چې صدې راباسي دورې دغه کوي بیا خو نور سیټ اپ پر د خلک جمع کوي سره پاکستان کې چې بیا وړي نوري راکوته د ماشین ډیره زیاته پیاده فائدہ وکړه د مخه به خلک تو په خپل بلاسو به صفا کول یو شی را سویر څه د لې تاسو ورته دومره غټ کدوګان دي لکه اندوانه د تاسو ورته وریا ها شعر مخته دی آی څومره غټ کدو دی ماشاءالله دا تاسو ورته ګورئ دا وګورئ د پورته کېدو نه دی ای تو ګورئ هغه تو ګورئ دا ګرد غټ غټ کدوګانې دغه کړې دي اجمش یار دغه دی یوه ګوله ډوډۍ دې نسواره کوئ یار ډېر دغه سړی ولې ها مننه کور ودان اشه دا خوري دا کدوګان
دا دومره غټ دا ډېر وخت دا بیا خو دا ډېر خواږه دي ښه اوس بیا پخه نه دي چې مې پاتې دي بیا چې پاخه شي بیا به ډوډۍ راله وکړې بیا صحیح دی بیا مننه دا چې اوس د خیره روان دي حاجي ګور ودان چې یو دوې درې ژرده کې راشي په لارې خورو د هغه ستا د لاس ته راکړه نور به در ښایستې وکړه زر به در بس دا به شایستې نو راځئ موږ اوس د پلور والا پسې وروره ډک لوډ یې راخیستی دي لاره نشته دومره لوډ څه پکې ایسي راخیستی دی ښه اوس د خیره موږ خو ورځې وخوړلې د لې په بازار کې اوس روزي خان شو کړه روزي خان زه دغسې په سوشل میډیا کې د خپلې ویډیوز ورکړم بیا ما د بل چا ویډیو زه نه ګورم خو یو وایه د روزي خان دی چې زه د ده ویډیو اکثره ګورم نو حال مې ورسره کړی اوس زه د روزي خان شوق په لور دا روزي خان شوق دی د لور سره ولاړ دی شاته ولاړ